نور به د چا لپاره خطي سیر نه نیول کیږي. ولسمشر غني په چارواکو باندې څه امر کړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د کابل ښار ولسوالیو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي پلان جوړ شو او د تطبیق څرنګوالي په اړه نن د ولسمشر غني په مشرۍ ارګ کې غونډه جوړه شوې وه. ولسمشر ویلي امنیتي بنسټونه باید خپل تحرک او فعالیتونه لا زیات کړي او زه تاسو څخه د ترور او ماینونو مخنیوي، جرمونو او د ځمکو غصب سره مبارزې او د عدلي قضایي بنسټونو د پریکړو عملي کول غواړم. ترافیکي موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړئ، لارې، کوڅې او سړکونه د عمومي ترافیک پر مخ پرانیزئ. د چارواکو لپاره خطي سیر ونه نیسئ او د چارواکو تګ راتګ باید خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. د ملي امنیت صلاحکار د دې پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل یاد پلان به د کابل د امنیت د ښه تامین په موخه ژر تر ژره عملي شي. ولسمشر غني ویلي د دې امنیتي پلان عملي کېدو لپاره باید په واضح ډول تحرک رامنځته او مطلوبه پایله ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو اساسي غوښتنه د امنیت تامین دی او باید دغه پلان له ځنډه پرته په بشپړ ډول عملي شي. د دې پلان د تطبیق او عملي کېدو لپاره به امنیتي بنسټونو ته کافي صلاحیتونه، امکانات او منابع په واک کې ورکړل شي چې د عملي کېدو په بهیر کې ځنډ او خنډ رامنځته نشي. د ولسمشر په وینا د کابل د امنیت تامین د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او امنیتي بنسټونه د دې پلان په عملي کولو کې له کابل ښاروالۍ او کابل ولایت سره یو ځای کار وکړي. له ارګ څخه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د دې پلان پر اساس به د کابل ولسوالیو امنیت ته هم جدي پام کیږي او امنیتي بنسټونه به هره اونۍ د خپلو فعالیتونو راپور ملي امنیت شورا سره شریکوي. د ولسمشر غني له قوله ویل شوي کابل کې د خلکو لویه ستونزه او شکایت ناامنۍ ده او د افغانستان د دښمنانو له لوري د دیني علماو، د حکومتي او بشري حقوقو کارکوونکو او د مدني ټولنو فعالانو د هدف ګرځولو مخنیوی باید وشي. اړوندو ارګانونو ته دنده سپارل کیږي چې د بشري حقوقو په کارکوونکو فاطمه خلیل او احمد فولاد د تروریستي برید عاملین باید پایدا او مجازات شي. حکومت د تروریستي او جرمي شبکو پر وړاندې هیڅ ډول زغم نه لري. دغه راز د ښځو د خوندیتوب لپاره باید ځانګړي امنیتي تدابیر او منظمې برنامې پیل شي ترڅو د بشپړ خوندیتوب احساس وکړي او دا د حکومت لومړیتوب هم دی. همداراز ښاري ترانسپورت باید خوندي شي او د ښځو شکایتونو ته رسیدنه وشي. په 3 اونیو کې د کابل امنیتي پلان د تطبیق په اړه خپل راپور د جمهوریت ریاست عالی مقام ته وړاندې کړی. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښ شوي وي لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.